د ښکلو دا کاږه واږه کاته د خدای په خیر کې تیره لکه د غشو یې باڼه د خدای په خیر کې د حسن په بازار کې د وفا کوي پوښتنه ملګرو دا زما لیونی زړه د خدای په خیر کې جانانه دې ته وایي د وعدې خلاف ورزي راتلل د نه راتله شو ستا راتله د خدای په خیر کې سپیري دې بې وصاله چې تیریږي په هجران کې سپیري دې بې وصاله چې تیریږي په هجران کې دا خوشي ورځ شپې د بلتانې د خدای په خیر کې ابس ورته په غوږ کې نور اونه وایي بانګونه ابس ورته په غوږ کې نور اونه وایي بانګونه اکمله دا ناپوهه پښتانه د خدای په خیر کې السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفر شاه درویش یم امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې پروګرام دی د ځمکې ستوري خپل استاد محترم ناز احمد صاحب را سره په څنګ کې ناست دی نن پروګرام کې به موږ د پښتو ژبې یو ډیر زبردست شاعر ډیر نامتو شاعر اکمل لیونی کوم چې لوی واړی پیژني د هغې په حوالې سره به ناز احمد صاحب تاسو ته یو څو خبرې اترې هم کوي او د هغې د کتاب نه به تاسو ته د هغې ډېر ښکلي شعرونه دي هغې نه به تاسو ته شعرونه هم ډالۍ کوي نو موږ سره مخکې پروګرام ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکي مهربانه دی ګرانو مینوالو سلامونه څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ دا یو پروګرام ما او جعفر شاه شروع کړی دی چې کومو شاعرانو د پښتو ډېر لوی خدمت کړی دی لوی لوی شاعران دي او د څه تعارف محتاج نه دي نو د هغې په باره کې مونږ کوشش کوو چې تاسو ته څو شاعران را په مخکې کړو او تاسو د هغې نه خوند والئ او د هغې شعرونه ولولئ او وویرئ هغې کې نن مونږ انتخاب د اکمل لیوني کړی دی چې ډېر زبردست شعرونه دي د پښتو یې ډېر خدمت کړی دی او تخلص یې لیونی دی اکمل لیوني ډېر زبردست اشعار دي ډېرې زبردست روماني غزلې دي نو انشاءالله مونږ تاسو ته یو څو وړاندې کوو تاسو به ترې خوند والئ چې په امید ستا د دیدن د بارانه پراته دي چې په امید ستا د دیدن د بارانه پراته دي هغه د زړونو چمنونه لاسپیره پراته دي ګران اشنا چې ورته ته وایې توهین د مینې په خوله مې رامه شه چې څه زما په زړه پراته دي په داسې حال کې څنګه ووایم تودې غزلې په داسې حال کې څنګه ووایم تودې غزلې چې د یارانو محفلونه مې ساړه پراته دي ستا په لیدو به راژوندي شي ارمانونه زما په ادیره کې د زړه کوټې چې مې مړه پراته دي ګوره تر اوسه ښکلوي ډېر مین لیوني په کومه لار چې نهانونه د پاله پراته دي اوس د اکمل په دې مغول هوینو بد نه ګڼي ورته په مخ کې د یادونه پښتانه پراته دي دا یو بل غزل هم تاسو ته ډالۍ کوو اشنا د خپلو اشنایانو کیسې سله کوي ما ته زما د رقیبانو کیسې سله کوي چې د مرهم په ځای مې مالګې په پرهر دوړوي راته د هغه طبیبانو کیسې سله کوي لرم په زړه کې د یو څو ورځو د امن امید ته مې د ژوند د قاتلانو کیسې سله کوي د خپل لاسه د ګلچینه ورته اور ورته کو ګلشن کې سدي د ګلانو کیسې سله کوي راشه د یو الله بنده شه بندګي یې کوه د دې بلا وړو خدایانو کیسې سله کوي اکمله ننګ غیرت او پت پښتو چې نه وي پکې اکمله ننګ غیرت او پت پښتو چې نه وي پکې بیا نو د داسې نامردانو کیسې سله کوي کلی په کلی چم په چم ویرونه په هر یو کور کې دي د غم ویرونه ملګرو زما چې په کومه کوڅه په غوږو اورم د ماتم ویرونه زړه که محکوم کم په خوله هېڅ نه وایم زړه که محکوم کړم په خوله هېڅ نه وایم کوي په سترګو کې مې نم ویرونه ژوند کې که لږ هم چرته وخاندمه راشي پیوست و سره سم ویرونه ساړه ساړه شول محفلونه د ژوند دی په هر دم په هر قدم ویرونه دلته کې کات د خوشحالو دی په مونږ اکمله لیکمه په قلم ویرونه یو بل غزل یک تنها ناست یم په ویرونو باندې ویر کومه خپلو نیمګړو ارمانونو باندې ویر کومه چې په سپرلي کې تاله کېږي د ګلچین د لاسه په دې تنکو تنکو ګلونو باندې ویر کومه دلته مې اوسي د محفل هغه خواږه ملګري زه ورته ځکه په قبرونو باندې ویر کومه چې تار په تار وي تل د جبر د وحشت په لاسو
هغه شلیدلو ګریوانونو باندې ویر کومه خلک بیغمه د مزو دنیا کې وخت تیروي زه په حالاتو د وختونو باندې ویر کومه اکمل ذکر پکې هیڅ د خوشحالی نشته دی اکمل ذکر پکې هیڅ د خوشحالی نشته دی ځکه په دې خپلو شعرونو باندې ویر کومه دا مینه بې مزې شوه که وختونه بې مزې دي راتلل د بې مزې شول دیدنونه بې مزې دي ریبار چې ستا د دره بیرته راغلو دا یې ووې ریبار چې ستا د دره بیرته راغلو دا یې ووې سوالونه بې مزې دي جوابونه بې مزې دي د سکو مزه یې نشته ساکي زهر پکې ګډ کړل شرابو کې نشه نشته جامونه بې مزې دي د مینې عدالت کې د وادو خلاف ورزی دي د مینې عدالت کې د وادو خلاف ورزی دی نن وینم ګورم هر ځای کې لوزونه بې مزې دي یاران د زمانې د رقیبانو په مثال شو یاران د زمانې د رقیبانو په مثال شو ادبار په چا ونه کړې محفلونه بې مزې دي کانې د لیونتوب په اګمل وکړې مینتوب ویښ ناست یم ټوله شپه لاړل خوبونه بې مزې دي دا ګرانو مینوالو اکمل لیونې د هغه موږ تاسو سره څو شعرونه تاسو ته ډالۍ کړو او انشاءالله چې تاسو به یې خوښ کوئ او تاسو به ترې خوند والئ دا به زه ووایم چې ما او جعفر شاه چې دا پروګرام شروع کولو نو د جعفر شاه پکې ډېر زیات محنت دی لکه دا ټول هر څه دې محنت کوي او مونږ هم ورسره سر اړو راړو مونږ هم د پښتو مینان یو مونږ هم چې د چا شعرونه وورو چا شاعرانو ادیبانو سره وخت تیر کو نو د دې نیت باندې مې دا پروګرام روان کړی دی او و چې زمونږ د خولې نه یو دوه ټکي د چا اعتراف کې وشي چې یاره دا زبردست شاعرانو او دوی د پښتو ډېر خدمت کړی دی نو مونږ هم په پښتو مین یو مونږ باندې هر پښتون ګران دی که د لر دی او که د بر دی خو په مونږ ګران دی پښتانه وي او د دې د وجې ما او جعفر شاه دا کوشش کړی نو د جعفر شاه درویش هم ډېر محنتي کس دی او خپل کوشش کوي او تاسو ته دا خوندور پروګرامونه وړاندې کوي ملګرو یقینا چې ستاسو به زموږ د نن پروګرام خوښ شوي وي په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپل استاد محترم ستاسو نه اجازت غواړم ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان